چې دومره کپړه یي د زنانه په بدن چې د نامنه زنګونه پورې دا پټی چې خاوند دغه ګناه کې وه چې ښځه او خاوند یو ځای د کیدی شي اگر که دا ښځه بیماره وي په یو کپړه کې. رضی الله عنها عایشه رضی الله عنها وی كنت اغتسل انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم من اناء واحد كلانا جنوب. ما او رسول صلی الله علیه وسلم من به یو ځای غسل کوو کلانا جنوب او موږ دواړه به د جنابت په حالات کې وو. اوس د دې ځای نه دا مسله تاته بیانوي چې یو زنانه باندې د حیض د بیماري راشي نو خاوند د دې سره څومره حد کې تعلق ساتلی شي. او زموږ دا دین دومره ښایسته دین دی لکه یهودو کې دا مسله وه، مدینه کې چې کوم یهود اوسېدو د هغوی دا طریقه وه چې کومه زنانه باندې بیماري راشي دا مهواري نو دا به د کور نه بهر اوسېده، دې نه به یو خیمه جوړه کړه او دا به هلته ناسته وه او ګندګي به وه او نه به یې څوک خواله ورتلو، نه به دا ډوډۍ د دوی سره یو ځای خوري، نه به دې له لاس وروړي. دا د هغوی طریقه وه. د نصاراو طریقه دا وه د عیسایانو چې دوی به په دغه ګندګۍ کې ورسره کوروالی هم کوو. نو افراط او تفریط زمونږ شریعت هغه الحمدلله منځ کې دی چې نه کوروالی ورسره نشي کولی ځکه چې دغه وینه ګنده ده. هر چې هغې سره ناسته پاسته ده نو دا ورسره کولی شي. هسې بدن خو پلیت نه دی چې د هغې نه دا پلیتي بهیږي. او بله ده چې دا خبره د هغې په لاس کې خو نه ده، لکه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي چې ذلک شیء کتبه الله علی بنات آدم، دا یو خبره ده چې الله د آدم علیه السلام په لوڼو باندې لیکلې ده او په هغوی راځي. نو په دې کې د آدم علیه السلام د لوڼو څه ګناه ده؟ څه ګناه پکې شته؟ د هغوی په اختیار خو نه ده، دا خو د هغوی او دا د هغوی یعنی څه عیب هم نه دی. تېر شوي درس کې موږ دا خبره بیان کړې، دا د زنانو عیب نه دی بلکې دا زنانو کومو زنانو باندې چې دا راځي دا د عیب نه پاکه ده، نه راتګي عیب دی. خو د هغې په بنیاد باندې د زنانه نه کرکه کول او د هغې سره تعلقات ختمول او هغې خوراک څښاک د هغې نه بندول او لرې کول او هغې ته د یو څاروي او د زناورو په نظر کته دا ظلم دی. نو الله ایتونه نازل کړو چې ای نبي دوی ته نه تپوس کې سوره بقره کې د حیض مبارک کې ورته ووایي چې دا ګندګي ده، د دې په دوران کې به ښځې ته نه نږدې کېږي. بس دا پابندي ولګېده. د دې نه علاوه پابندي هغه نشتی. او بعض صحابه کرام رالو په رسول صلی الله علیه وسلم پسې لکه عباد بن بشر او اسید رضی الله عنهم. هغوی چې کله ولیدو چې دا یهود یعنې د زنانو نه سمه کرکه کوي په دې ورځو کې نو هغوی دا غوښته چې موږ د یهودو مخالفت وکړو. موږ ته شریعت ځای په ځای د یهودو د مخالفت ویلي دي. نو هغوی یا رسول الله که ستاسو اجازت وي کوروالی به ورسره کوو. ولې چې د یهودو مخالفت راشي موږ به ورسره منډه کوروالی هم کوو. رسول الله په دې خبره غوسه شو چې نه کوروالی نه منع ده. ها د یهودو مخالفت راځي که نه موږ د زنانو سره نور تعلق هغه ساتو، زنانه نه کرکه نه کوو، موږ سره کور کې دننه اوسېږي. دې کې د یهودو مخالفت او د نصاراو مخالفت هم راغی چې هغوی په دغه ګندګۍ کې کوروالی هم کوي. نو موږ کوروالی په دغه ګندګۍ کې نه کوو. او څومره ښایسته دین دی رب العالمین دی موږ له مرګ په دې دین باندې راولي. دا اوس د عایشه رضی الله عنها روایت یې راوړو صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې ما او رسول الله وسلم به یو ځای غسل کوو او موږ دواړه به د جنابت په حالت کې. او دا مسله تفصیلا مخکې تېره شوې ده چې ښځه او خاوند یو ځای غسل کولی شي او د یو بل هغه اوبه استعمالولی شي چې کومې اوبه د هغه د استعمال نه پاتې شوي دي. لکه یو سړي اوبه استعمال کړه د پاتې شوې، زنانه استعمالولی شي. زنانه اوبه استعمال کړه نورې د پاتې شوې سړی استعمالولی شي. دې باندې مخکې تفصیل تېر شوی دی. د هغې نه بعد حدیث راوړی عن عایشة رضی الله عنها عایشه وایي قالت وکان یأمرني فأتزر، رسول صلی الله علیه وسلم به ما ته امر وکړو فأتزر. اتزر معنی چې ما به یو څادر د ځان نه تاو کړو د لنګ په شکل کې. فیباشرني وانا حائض، بیا به رسول صلی الله علیه وسلم ما سره میلاوېدو او زه به د حیض په حالات کې وم.
خدای نه مخکې به ما ته امر وکړو چې فاتزر بابا د ځان یو کپړه یو صادر هغه تاو کړو. ځکه حدیث کې دا راځي د رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو صحابي راغی چې یا رسول الله زه په دې ورځو کې د زنانه سره کوروالی کولی شم او که نه رسول صلی الله علیه وسلم منع کړو. نو د نامنه بره او د زنګون نه لاندې یو سړی د خپلې ښځې سره چې هر څه کوي کولی شي خو کوروالی نه د دغه زینه به ځان لرې ساتي. او ځکه حدیث کې دا راځي امام مسلم راوړی د عایشه رضی الله عنها وی ما به اوبه وڅکي په یو لوښي باندې او زه به د حیض په بیمارۍ وم، یعنې په ما باندې به د حیض بیماري وه، بیا به ما دغه لوښی رسول صلی الله علیه وسلم له ورکو او هغه به په هغه ځي باندې خوله کېښوده کوم ځي نه چې به ما اوبه څکلې وي. دا مطلب نه چې یو زنانه بیماره ده بس د دې یعنې لوښی به نه استعمالوي او د دې د کپړو نه به ځان لرې ساتي او دې د بدن نه دا نشتی. بلکې بیا دغه حدیث کې د دې مخکې عایشه رضی الله عنها وی چې ما به بیا د غوښې یو پوټی راواغستو او ما به ترې غوښه وشوکوله، یعنې هډوکې راواغستی کې غوښه دا به ترې وشوکوله خوړه به بیا به مې رسول صلی الله علیه وسلم له غوښه ورکړه نو د هغه ځای نه به یې غوښه وشوکوله د کوم ځای نه چې ما شوکولې وه. او زه به وي د حیض په حالات کې وم. نو دلته اوس عایشه رضی الله عنها دغه حدیث کې وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم به ما سره مباشرت کوي، یعنې ما سره به میلاوېدو. دلته د میلاوېدو نه مطلب کوروالی نه دی، ځکه خو به هغې ته وایي چې د ځان نه کپړه صادر یا لنګ دا تاو که وانا حایض او زه به د حیض په حالاتو کې وم. نو دې نه مطلب دا شو چې ښځه او خاوند یو ځای وده کېدی شي اگر که دا ښځه بیماره په یو کپړه کې په یو صادر کې په یو کمبل کې هېڅ خبره نه ده. خو چې دومره کپړه یي د زنانه په بدن چې د نامنه زنګونه پورې دا پټی چې خاوند دغه ګناه کې واقع نه شي. او راځو دې مسلې لري که چېرته یو سړی دا کار وکړي دې څه جرم دی نو د هغې دپاره به زنانه ځان لرې ساتي. نو یاده کوي دا خبره، دا ته خلاصه ذکر کړم. د حایضې زنانه سره سملاسته جایز دي، د هغې نه خون اخیسته جایز دي، د نامه نه بره د زنګون نه لاندې دغه پخلی کولی شي. کومه زنانه چې یو بیمارۍ کې هغه پخلی کولی شي، د خاوند سر اینځلی شي، د خاوند کپړې اینځلی شي، د خاوند ویښته د سر هغه منګزولی شي، څاروی الالولی شي. موږ دا مسله بیان کړې وه نږدې ورځو کې، یاده ده څه دلیل به ما ذکر کړی شپنکۍ چې هغې ګډې بیزې ساتلې او یو ګډه پکې مړه کېده او هغې په کاڼي باندې حلاله کړه. بیا رسول صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې دا موږ خوړی شو که نه هغه ته یې خوړی شي. نو هلته موږ دا وایو چې رسول صلی الله علیه وسلم دا تپوس ونه کړو ځکه چې زنانه ده نو زنانه باندې خو دا بیماري راځي چې دا بیماره وه او که نه وه. چې دا سوال یې ونه کړو معنی دی چې حیض زنانه ذبیحه څه ده هغه حلاله ده.